سلامونه ملګرو، نیکی هیلې او احترامات. پرون د خیبر پښتونخوا محترم وزیر اعلی صاحب ښاغلی محمود خان د کوز دیر د یوې ورځې په سرکاري دوره باندې راغلی و. کور ودان هر کله راشه، هر کله دې راشي. د سیاسي وابستګۍ نه بالاتر د هر مشر عزت او احترام چې کوم دی نو هغه زموږ د پښتنو، او که د پښتنو نه دی نو دا د انسانانو شریکه ذمواري ده. او بل سیاسي مشر که د هر جماعتي د ټولو یو شان مشري او هر کله درون پکاري او توت پکاري، او که دغسې څنګه چې هغه د دیر دپاره د تېرو 8 کالو د ګیلو مانو ختمولو یو کوشش کړی دی او کامیاب کوشش کړی دی. یعنی هغه د میګا پروجیکټ حوالې سره زموږ د کوز دیر او د بر دیر د خلکو ګیلې مانې شته وي او کیدای شي مستقبل کې هم وي. هغه د ازالۍ کوشش کړی دی، د ډېر میګا پروجیکټس اعلانونه یې کړي دي او په دغه کې څه پلونه او څه د وابډا ګریډ سټیشن او دغسې څه ټرانسمیشن لاینز د وابډا سره د بجلۍ د کار سره تړلي، هغه په خپل ځای هغه چېرته په یو بله موقع باندې سبا موږ د ټولو کارونو دپاره د اعلانونو دپاره مننه کوو. د اعلانونو تر څنګ زموږ مطالبه ده او زموږ غوښتنه ده او دا امید هم دی چې د اعلانونو سره سم به په دې خبرو باندې عمل کیږي. خو په دغه ټولو کې چې زما زړه ته کومې رانږدې منصوبې دي دوه، بالخصوص هغه د یونیورسټي اف دیر په نوم باندې د یونیورسټي جوړولو اعلان دی. که څه چې د دغه شاته حقیقت باندې هم لږه خبره کوم، او د دې نه علاوه وزیر اعلی صاحب یو ډېر بل اهم اعلان د تعلیم په شعبه کې او د بالخصوص د طب په شعبه کې چې د خیبر میډیکل یونیورسټي کیمپس په کوز دیر کې جوړیږي، نو دا دوه ډېر زیات لوی اعلانونه دي. هغه ډاکټر سهیل خان صاحب لیکلي چې یو مشر هغه چې د یوې ورځې سوچ کوي نو هغه د امریکایي کهاوت دی، یعنی د امریکې د خلکو وینا ده چې کوم مشر د یوې ورځې سوچ کوي نو هغه لنګرخانې کولاوي، کوم مشر چې د شپږو میاشتو سوچ کوي نو هغه د غنمو په کرلو باندې توجه ورکوي، او کوم مشر چې د قام دپاره د 100 د 200 کالو منصوبه بندي کوي او فکر کوي نو هغه یونیورسټیانې، پوهنتونونه، کالجونه او دغسې سکولونه او مکتبونه پرانیزي. نو د خیبر میډیکل یونیورسټۍ تیمرګره کې یا دیر کیمپس جوړېدل دا ډېر زیات لوی انقلابي قدم دی په دې سیمه کې د ځوانانو دپاره، بالخصوص د طب په شعبه کې زیات ضرورت لرو. او دغه شعبه چې کوم ده د بدمرغه موږ د دغه ډېر د طب په شعبه کې د زده کړو موقع چې کوم دي نو هغه په لویو ښارونو کې دي او په هغې باندې ډېرې زیاتې خرچې راځي، او هغه غریب خلک او میډل کلاس خلک او لویر کلاس با صلاحیته ځوانان او طالب علمان هغه نشي افورډ کولی. نو که دا کار څومره نږدې کېږي نو دا به د خلکو په ګټه باندې، د دې سیمې په ګټه باندې وي، د خاورې په ګټه باندې وي، او د ټول انسانیت په ګټه وي. لنډه ده اوس راځم د دغه پوهنتون د یونیورسټي اف دیر کومه یونیورسټي چې د اعلان کړې ده نو دا ډېره ښه خبره ده چې دغه پخوا دغه یونیورسټي صرف کیمپس و، د عبدالولي خان یو ډاټر یونیورسټي ورته موږ ویلی شو، د هغې یعنې دا د هغې د خېټې نه پیدا یونیورسټي ده، یونیورسټي اف دیر. او دا خبره د خامخا موږ ته یاد دی چې دا ټول برکتونه د 13 آئیني ترمیم دي، د 18 آئیني ترمیم یا 18th امینډمنټ چې کوم په کنسټیټیوشن کې په تیر د پیپلز پارټۍ او د نیشنل پارټۍ په دور حکومت کې شوی دی. نو د دغه 13 ترمیم په وجه باندې دا ممکن شوه چې اوس صوبایي حکومت د خلکو د ضرورتونو په خپل وسایلو کې، د خلکو د ضرورتونو د مطالبو او په خپل اختیار کې لوی تعلیمي ادارې یعنی یونیورسټیانې او کالجونه خبیتول او د خپل وس مطابق پرانیستی شي او دغسې ادارې قایمولی شي، اسټبلیش کولی شي. نو د عبدالولي خان یونیورسټۍ او باچا خان یونیورسټۍ د خېټې نه نه صرف د تیمرګرې دغه یونیورسټي اف دیر پیدا شوي ده، بلکې په چترال کې، دغسې په بونیر کې، په مومندو کې، کیدای شي نورو سیمو کې هم وي، ما ته به کره معلومات خو دغه نه، خو دغه د یو څو ځایونه چې ما منشن کړه نو دغه یونیورسټیانې، دغه پوهنتونونه په ابتدا کې د عبدالولي خان یونیورسټۍ کیمپسز او بیا اوس هغه باقاعده مدر انسټیټیوټ یعنی په خپله باندې یو باقاعده یونیورسټیانې دي، فول فلیجډ یا مطلب په اصطلاح چې یعنی باقاعده چې څنګه یو جامعه
یا خپل خودمختار یا خپل سندیکیټ یا خپل گورننګ بورډ یا خپل د انکم او د ریسورسز خپل بلډینګز وي. اوس دغه لپاره بلډینګ جوړېدل دغه ځان له اوس وخت به اخلي خو د هغې بهرحال هغه مایلز فاونډیشن سټان یې ښودی دی، هغه تیږه یې ښودي ده. نو دا موږ یې په دغه باندې هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو ځکه دا زموږ د نسلونو د ګټې کار دی. او په هره شعبه کې دغسې په انجینیرینګ کې دغسې په طب کې که دغه یو یونیورسټي دغسې پیرامیډکس په سایډ باندې دغسې د ژوند په هره شعبه کې موږ دلته ضرورت لرو چې ښې تعلیمي ادارې یو خو آبادي وخت په وخت باندې سیوا کېږي، د تګ راتګ ذریعې که اسانېږي خو خرچې سیوا دي، د خلکو غریبي، د خلکو د وسایلو کمې، دغه ټولې خبرې اوس د دې تقاضا کوي زموږ نه چې په هره ضلع کې دې د هرې شعبې یو ښه پوهنتون وي، ښه انسټیټیوټس وي، او په هر کلي کې دې باقاعده یو سکول وي ښه معیاري چې هغه اکویپډ وي د ساینس لیب په حوالې سره، د لایبرري او د اکیډمیک سټاف د یو ټرینډ اکیډمیک هر اداره باید ښه ټرینډ اکیډمیک سټاف ولري. دا ضروري ده چې موږ یو ځل بیا د دغه مشرانو چا چې هم په سیمه کې چا چې هم د انسانیت دپاره په دې خاوره باندې بالخصوص په دې پسمانده ضلعو سیمو خلکو باندې لږ ډېر نظر کړی دی، نظر کرم یې کړی دی. نو دا د هغې هم احسان دی چې دلته په خاوره کار کړي دي. که څه چې په براډر سنس کې کله موږ خبره کوو نو دا احسان نه فرض دی، خو په دې وطن کې چونکې خلک خپل فرض هم ډېر په ګرانه باندې پوره کوي، نو که څوک یې پوره کوي نو بیا موږ ګڼو چې ګنې احسان یې راباندې وکړو. نو بهرحال د یو مشر په توګه دا هغه یو لوی کار زموږ دپاره، زموږ د سیمې دپاره کیدای شي چې په دې کې په راتلونکي وخت کې رکاوټونه وي په بلډینګ جوړېدو کې، دغسې په د دې په انفراسټرکچر کې څومره دا یو دا اکیډمیکس او یا یو اداره ودرول او بیا تعلیمي ادارې ودرول چې کوم دي نو هغه ډېر زیات ریسورسز غواړي، وخت غواړي، او دغه په قلاره د هغې کیپیسټي بلډینګ کېږي. په هغې باندې کوم خلک چې لږ ډېر وابسته وي نو هغه پوهېږي چې وخت به اخلي، خو بهرحال چونکې اعلانات یې شوي دي نو ظاهره خبره ده چې اوس د سرکار په ریکارډ باندې راغلي دي. نو دا لوی او مهم کارونه وو چې د دیر په خاوره باندې بهرحال پرون اعلان شوي دي په 13 مۍ کال 2022 باندې. ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه. د ټولو کور ودان.